بعد خیر د دې ورځ د شورا ورځ زموږ د هاب و دغه د امام بارګاه ده دغه امام بارګاه مخکې د بیرغونه ځړولي دي پخوا به دا سړک د هغه سره څخه بیا تر هغه سره تر 10 کیلومتره ساه به ټوله دغسې بیرغانو کیمپونه وه اوس نو یوازې دغه د امام بارګاه مخ دغسې کړي دي کیمپونه یې جوړ کړي دي هلته شیانو کې دا لاره د یوه طرف ته راړول د ډېر بیروبار دي د موټران دواړه پر یوه طرف دي ګل سره بند دي تلای نه شي نو دغه مشکلات شته دې خاطر راړول د امنیت په خاطر نن شپه د سهاره پر دې نه کېږي د سهاره پر دې ګرځي پخوا به نو ټول دغه شاته ټول نیولي په دغه ساه کې به دا 1 کیلومتر ساه نیولې وه پنځه شپږ ځایه به نور نن نو یوازې دغه یو بارګاه مخ نیولې دي هغه ډېره کیمپونه جوړ کړي دي کوم یادې مزاحمت جوړ کړي دي لارې بندې کړي دي هلته ورونه بل کړي دي دا بغل ته وصل داسې وکړو اوږدو له وصل دغه د امام بارګاه مزې د زور زیارت په نامه دا سړک یو څه دغه کړي دي په دې خاطر دا بل سړک بند دی دا سړک ټول بند دی اچھا دا هغه خوش ها دا هغه خوش